کله چې تراغي حجر اسود ته مخامخ ودرې دي دا به زمزم د سکرو نه بعد نو ته بدل ته اوس نهم استلام کې نهم استلام حجر اسود ته مخامخ ودرېږه بیا او د لاسونو د سینې برابر داسې چت کا او داسې سینې سره برابر یو شنونه او داسې وګد کا حجر اسود طرف ته او به بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا به ور سره وي حجر اسود طرف ته لاسونو داسې وګد کا نه هم استلام دی کو به لاسونو راغون کې خپل کو پستر ګو راکاګه د دینه بعد تب اوس د صفا مروه طرف ته روان شي د صفا مروه په طرف باندې چې زی کتا ته دا آیات یاد وینو د قران دا آیات کریمه وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروه من شعائر الله اوس ته صفا مروه طرف ته روان شي نو صفا مروه ته براشي ړومبه به ته صفا ته راځي صفا دلته اوس آبادی ډیره زیاته شوې ده لار ته چانم نور کېږي بورډونه لګېدلي مخامخ بیت الله شریف کې دننه داسې ایریا راځي اوس ته به صفا ته راشي نو دلته اوس ټول حالونه دي فرشونه دي ټیلونه دي مربلې دي ته به دلته صفا باندې ودرېږي وړوکې غونډۍ ده لږ اوچت ځای دی موړه ده بس دلته به ته ودرېږي بیت الله طرف ته به مخکې پخوا به بیت الله شریف دې ځای نه ښکارېدو اوس نه ښکاري نو دلته به ته دعاګانې وکړي ودرېږه دعا وکړه بیت الله شریف طرف ته رامخ کو جاړه الله ته سوالونه وکړه دعاګانې وکړه او د اوو چکرو د صفا او د مروه په درمیان کې د اوو چکرو د منډو نیت به وکړي هغه نیت داسې دی اللهم انی اريد السعي بين الصفا والمروه 7 اشواط لله تعالى فيسره لي وتقبله مني انك انت السميع العليم ترجمه داسې ده پښتو کې ویل شي اے الله زه د صفا او د مروه په درمیان کې د اوو چکرو د سعی د اوو چکرو د منډ نیت کوم خاص تا د رضا د پاره یا الله تی ماته آسان کا یا الله تی زمانہ قبول کا بشک ته اوریدون کې د دعای او خ عالم او خبردار په بندګانو خپلې دا دعا دی وکړه نیت بو کې دینه بعد به تو سره روان شي د صفانه برا کوشي مروه طرف ته برازي چې سو قدم مخ کې راشي نو دلته پدې چت کې برش نه راډونه لګېدلې دي دغه یا ټول شنه راډونه دي چې کوم ځنه د شنه راډونه شروع کیږي د ځنه بنارنه ترا غزي پورې منډه و چې کوم ځکه د شنه راډونه ختم دي چې کوم ځکه د شنه رڼا د شنه راډونه لګېدلې دلته به منډه وهي نارینه به خپل قدم نه لګتیز قدم باندې لاړ شي زنانه په خپل رفتار باندې شي دلته به لګ منډه وي سو قدم به لګتیز لاړ شي چې کله شنه راډونه ختم شون بیا په عام رفتار سره لاړ شه د صفا او د مروه په درمیان کې 1500 قدم لار ده ته د صفا نه روان شو چې مروه ته ورسېدي د په مروه باندې ودرېږو بیت الله طرف ته مخ راواړو اگر چې دې نه بیت الله شریف نخ کاری مخ به بیت الله طرف ته راوګرځي او بیا بل ته دعاګانې وغواړي او چې دعاګانې دی وخت د صفا نه بوست د مروه نه به ته واپس صفا ته راځي ته چې د صفا نه مروه ته لاړې الته مروه باندې دعاګانو کې دا یو چکر شو د مروه نه بر روان شي واپس صفا ته شنو راډونو ځکه به منډه وهي چې مروه ته راغی دا 2 چکر شو د صفا ته چراغ دا 2 چکر شو بیا به د صفا نه مروه ته لاړ شي دا 3 شو دغه رنگ نه مروه نه صفا ته او صفا نه مروه ته د صفا نه شروع کیږي په مروه باندې ستا چکر ختميږي دا 2 چکر طواف شو 2 چکر تا منډي والدا سعی شو طواف نه توبه دي ته سعی وي دا 2 چکر تا سعی وکړه د دین بعد ته بیا بیت الله شریف کې مطاف تراشه بیت الله شریف ته واپس راشه کمزې کې چې خلک طواف کې د غزه ته بیا راشه دلته به ته 2 رکعاته نفل بکې د سعی والا 2 رکعاته نفل مونږ بو کې د سعی د صفا مروه د منډو والا دلته به 2 رکعاته مونږ ادا کې د دې مونږ ادا کولو نه بعد به ته بهر ته لاړ شي چې کله دې مونږ ادا کونه بیا به بهر ته لاړ شي نه خاني نه یان ډیر ولاړ نه غي باندې خپل سر وخره اغه ته چې مال سر واخله بعض خلک د یو طرف نه سر انګريزي کټینګو کې لګ معمولی غونته کې وخت درستو نه والدا غوري نه کیږي ښه ګناه ده د سر د عمره خرابېږي ټول سر نه د ګوتې د بند عمره وخته والا د دې ګوتې د مسواګه ګوتې د بند عمره سیده د ټول سر نه چې یو شندوم رقم شي یا سر اخره د اخرل بهتر دي سر به اخره دا غینه بعد به تخپل کمرې ته ټل تراشي یو ملته غسل بو کې احرام بلری کې غسل بو کې خپل جامې به واچي
مبارک دي شستا عمره ادا شوله دغه د عمرې د ادا کولو طریقه و بس تا چې د غسل وکړو د غسل نه بعد ته فارغ شوي ستا عمره وشوله مونږ هم په خپل دعاګانو کې ګوره مهیروي دا دومره خواري مو د الله پر رضا او کدي د پاره چې تاسو ته مونږ هم په دعاګانو کې یاد یو تر دغه ځې پورې د عمرې احکامو بس تا عمره ادا شوله اوس یو څو هدایت نور په د اخري کلیپ کې وره